د طبیعت تذکرو د ویش نوې اسانتیاوې. د احصایې او معلوماتو ملي اداره هڅه کوي چې بهر میشتو افغانانو ته د طبیعت تذکرو خدمتونه په اسانه او چټکه بڼه وړاندې کړي. دا نوښت نه یوازې د شفافو خدماتو یوه بیلګه ده، بلکې هغو هیوادوالو ته هم مهم سهولت برابروي چې له هیواده لرې ژوند کوي. د روان کال چنګاښ میاشت کې څه باندې 4,000 بهر میشتو هیوادوالو ته د تذکرې غیر حضوري خدمتونه وړاندې شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نفوسو د احوالو ثبت خدمتونو ریاست د روان کال په چنګاښ میاشت کې 4,046 بهرن میشتو هیوادوالو ته د طبیعت تذکرو غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافی وایي له دې ډلې د 1,150 نویو کاغذي تذکرو او 360 مسنا تذکرو ویش او 2,515 نورې اصلاحي خدمتونه ترسره کړي دي. د احصایې او معلومات ملي ادارې د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست د روان کال په چنګاښ میاشت کې 4,046 بهر میشتو هیوادوالو ته د طبیعت تذکرو غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي، چې له ډلې 1,150 نوې او کاغذي تذکرې او 360 مسنو تذکرې ویش او 2,515 نورې اصلاحي خدمتونه دي. ښاغلی رافع دغه راز زیاتوي په یاده موده کې په کابل ښار کې 1,450 هیوادوالو ته نوې او 1,033 کسانو ته مسنا کاغذي تذکرې ویشلې او ترڅنګ یې 11,962 کسانو ته په حضوري بڼه د کاغذي تذکرو اصلاحي خدمتونه وړاندې کړي دي. له بل لوري د ریاست په یاده موده کې په کابل ښار کې 1,450 هیوادوالو ته نوې او 1,033 کسانو ته مسنا تذکرې ویشلې او ترڅنګ یې 11,962 کسانو ته په حضوري بڼه د کاغذي تذکرو اصلاحي خدمتونه وړاندې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره د طبیعت تذکرو اړوند خدماتو په برخه کې د حضوري او غیر حضوري لارو چارو له لارې د خلکو ستونزې راکمې کړي دي. دغه چټک، روڼ او عصري خدمات افغانانو ته د قانوني هویت تثبیت اسانتیاوې برابرې کړي او د خلکو باور یې هم پر دولتي ادارو پیاوړی کړی دی. دا نوښت نه یوازې د عامو خلکو ژوند اسانه کوي، بلکې د ادارو ترمنځ د اعتماد فضا هم رامنځته کوي. تمه ده چې دغه شفاف خدمتونه لا پراخ شي څو هر افغان وکولی شي خپل قانوني هویت خوندي کړي.